السلام علیکم ملګرو. افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کو د یو ای خلاف د دوه پریکټس میچونه چې کوم دي د هغې لپاره سکواډ اعلان شو. د ټي 20 لپاره به وروسته سکواډ اعلانېږي. په فلحال د اوډي لپاره کوم چې دوه پریکټس میچونه دي د هغې لپاره سکواډ اعلان شو. د سکواډ کیپټن حشمت الله شاهدي دی، خو بعضې لوبغاړي چې هغې نه دي اخیستي دغه پریکټس میچونو دپاره پکار ده چې د کلک ټیمونو خلاف یو څه زده کړي د نویو ټیمونو سره. سلیم صافي سره پکې زیاتی شوی دی، وفادار مومند سره پکې زیاتی شوی دی، شرف الدین شرف یې پکې اخیستی دی. هېڅ د ده فرفام نشته، بلکل ګلبدین نایب ماته وګوره کنه دم پرفارم نشته دی، دی په کار ته لرې کړی وی. د دغې نه علاوه که موږ تاسو وګورو نو دغه دوه بالرانو سره ډېر زیات ناانصافي شوې ده. سلیم صافي او وفادار مومند دې سره بېانصافي شوې ده. یو بهترین لوبغاړي دي. بلال سمیع پکې اخیستی دی. مکمل سکواډ درسره شریکومه. او د افغانستان د انډیا خلاف چې کوم د ټي 20 میچونه دي په 2023 کې د هغې هغه تاریخونه راغلي دي، هغه هم درسره شریکوم. او درسره دا سکواډ شریکوم د افغانستان سکواډ چې د یو ای خلاف اعلان شوی دی. حشمت الله شاهدي کیپټن دی، اکرم علي خیل ورسره چې دی وکټ کیپر دی، بهترین بیټسمین دی. محمد اسحاق رحیمي دا هم وکټ کیپر دی، ډېر ښه بیټسمین دی. ابراهیم زدران، رحمان الله ګربت پکې نشته دی. ریاض حسن، رحمت شاه، درویش رسولي اخیستی دی، ډېر ښه کار کړی دی. بادشاه محبوب یې اخیستی دی. دا لکان چې ګوره دلته ولوبېږي نوي نوي ټیمونو سره، نو دا تکړه ټیمونو خلاف به الریډي دی بې تکړی. ګلبدین نایب یې اخیستی، خو ګلبدین نایب ته هېڅ ضرورت نشته دی. عظمت الله عمرزی یو بهترین الراؤنډر دی. شرف الدین اشرف یې اخیستی دی، د ده هم پرفارم نشته دی. ګلبدین هم پرفارم نشته دی. قیس احمد یې اخیستی، دا یو ډېره ښه فیصله کړې ده. عبدالرحمن رحماني کوم چې فاسټ بالر دی، 140 142 کې 43 کې سپیډ ولي 15 پورې، دا هم بهترین بالر دی. فرید ملک موږ تاسو وګورو د دې لکه هم پرفارم نشته دی. سلیم صافي به دې په ځای اچولی وی، وفادار مومند به اچولی وی. دغه هلکان نوي دي چې په کار ده چې دغه هلکان یو څه زده کړي. یمین احمدزی یې اخیستی، دا هم نوی بالر دی، بهترین بالر دی، دا هم ښه بالر دی. بلال سمیع یې اخیستی دی، زر زیاتی کېږي. بلال سمیع یو بهترین بالر دی، انډر 19 کې ښه پرفارم کړی دی. ضیاء الرحمن اکبر ټام سپین ابریک بالینګ کوي، یو بهترین سپینر دی. افغانستان چې کوم د انډیا سره ټي 20 میچونه دي، 11 جنوري باندې اولنی میچ دی، دویم ټي 20 په 16 جنوري باندې دی، او درېیم او آخري ټي 20 چې کوم دی هغه په 19 جنوري باندې دی. دغه د انډیا سره تاریخونه چې کوم هغه اعلان شوي. او دلته چې دی سلیم صافي او وفادار مومند سره زیاتی شوی دی. شرف الدین اشرف یې نوی اخیستی، ګلبدین نایب یې نوی اخیستی، فرید ملک یې نوی اخیستی. دغه دوه بالران یې پکې اخیستی وی. دغه به یو ډېر ښایسته سکواډ جوړ شوی وی، ځکه چې هسې پریکټس میچونه دي، څه مشکل پکې نشته دی. که ویې بېلي که وګټي، خو ګټل ډېر زیات لازمي، ځکه چې افغانستان مورال دغسې نور هم ښه کېږي. نو دغه د یو ای خلاف سکواډ اعلان شوی دی. ستاسو په نظر باندې دغه سکواډ صحیح دی؟ کوم بدلون پکې پکار دی، کوم بدلون پکې پکار نه دی؟ ستاسو په نظر باندې کوم لوبغاړي پکې اچول پکار وو؟ د دغه دوه په ځای باندې کوم پکې اچول نه وو پکار؟ که دغه ډول نه دي پکار، نو تاسو هم راسره خپله رایه ضرور په کمنټ کې شریکه کړئ. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج هم سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.